سلام لري ټول وطنوال ته د ډاکټر افضل وړ بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. د موږ په کورو کې اکثره سپین ږیري کسان شته دي، نیاګان هم دي، نیکونه هم دي، کیدای شي مور پلار هم وي. هغوی کله کله یو دم داسې ګډې وډې شروع کړي، ګډوډ سي، مازغه مغشوش سي، کنفیوز غوندې وي، دې ته اکیوټ ډیلیریم وایي. دا یو دم وي، دا ډیمنشیا نه ده. ډیمنشیا خو کلو په کلو وي، هغې سره بیا یاداشت کمزوری کېږي، مګر اکیوټ ډیلیریم، مغشوش کېدل یا ګډې وډې ویلل، دې ته اکیوټ ډیلیریم وایي. داسې د اکثره د مکروبو د وجې نه کېږي، د ادرارو کوم مثالې جیسه د هغې مکروب وي، یا نمونیا وي، یا کوم بل مکروب وي، او یا ورته وایټامین B12 ډیفیشنسي، وایټامین B12 په بدن کې کم وي. دې نه علاوه هایپوتایرایډزم، دا تایراید ګلنډ د هغې هارمون کمی کېدای شي پکې وي، یا اوس عملیات کړی وي د انستیزیا د وجې نه وي، یا په شفخانه کې د کوم وجې نه داخل سي، نو هغه نوی انوایرمنټ، نوی ماحول هغه هم دوی کنفیوز کوي، اکیوټ ډیلیریم کې ځي. نو د دې تشخیص د مهمه ده ډاکټرانو لپاره چې زر تر زره وکړي او علاج یې چې کوم شیانو دغه اکیوټ ډیلیریم یا دغه ګډوډي د مغزو کې شروع کړې ده، د هغې شي علاج وشي. که مکروب دې جوړ کړي، تایراید یې هارمون یې کم یې، تایراید دوا ورته شروع کړي، ګولۍ دي، ټابلیټس دي، وایټامین B12 شاټونه دي، میاشت کې ور وهل کېږي، د هغې ګولۍ هم شته دي، هغه هم ورکوی شي. ډېره زیاته ګټه ورته د خپلو خپلوانو نږدې کېدل ورته مریض ته ګټه کوي، ځکه هغه هغوی پېژني، په هغوی باندې اعتبار وي، د هغې له مریض لاس نیول، کېناستل ورڅنګ کې، خبرې کول، کیسې کول، دا مریضانو ته ډېره ګټه کوي. او بل ټول نه مهمه خبره دا ده چې په شفخانه کې که دوی بستر وي، یا بیمارستان کې چې دوی بستر وي، نو د فامیل تګ و راتګ هغوی سره کېناستل ډېر مهمه ده. او شفخانې نه یا بیمارستان نه دوی زر تر زره خارجول یا کور ته لېږل ډېر مهمه ده، چې څنګه هم دغه تشخیص وسو، علاج شروع سو، لږ دې کې بهتري یا ښه توب راغی، کور ته یې بوځئ، ځکه کور ماحول چې ده هغه دوی ته اشنا وي، هلته دا د هغوی میموري او دغه ټول شیان بیرته راځي، او خپل ماحول کې له خپلو خپلوانو سره چې کوم زوی وي، لور وي، ګورې وي، یا لمسیان وي، هغوی د دوی یاداشت بیرته زر راولي، او هغې کې دوی د تحفظ احساس کوي. نو دوا ورته جاري ساتي چې کوم ډاکټر ورکړي، که د مکرو لپاره انټي بایوټیک وي، یا تایراید میډیسن دوا وي، یا د وایټامین B12 وي، هغه ورته ورکوئ. نو دغه د مغزو ګډوډي په غټو عمر کسانو کې اکثره که وسي، نو د هغې علاج کول زر تر زره ضروري ده. که ویډیو خوښ شوي نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه، خدای په امان.